سلامونه ګرانو ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د خوښې وړ وګرځي. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته موږ د مایننګ یو بل اپلیکیشن یو بل پروجیکټ معرفي کوو په نوم د سیلیا کوین، چې دغه یې تېره ورځ ټویټ وکړو ملګرو، او په خپل ټویټ کې وویل چې د سپټامبر په 13 باندې به دوی دغه خپل ټوکن په صرافیو کې لانچ کوي. نو موږ کولی شو فعلا نن په دغه کې وړیا مایننګ وکړو، ټوکن یې جمع کړو. نو که چېرته د دوی د خبر پر اساس 13 د سپټمبر لانچ شو، نو خپل دغه ټوکن واخلو، وډرای کړو صرافي ته او خرڅ کړو، لکه ایس نیټورک وی وای ټوکنو مایننګ چې موږ تاسو ته معرفي کوو. نو سیلیا هم د هغو په څیر یو دانه ده. نو څنګه چې ملګرو په تصویر کې هم وینئ، د ټویټ عکس ده چې دوی اعلان کړی و 13 د سپټمبر دا لانچ کوي. نو موږ په دې ویډیو کې غواړو تاسو ته د سیلیا مایننګ معرفي کوو چې څه ډول یو پروژه ده، څنګه په دې کې مایننګ وکړو، څنګه ټوکن جمع کوو. همداشان لومړی KYC هم راغلی ده ملګرو. نو دومې KYC ته به اوس خلک انتظار باسي، دوم هم راځي په همدې ورځو کې. نو راځو د خپل ویډیو په طرف دوستانو. زه راځم د انټرنیټ وازوم. ټولو نه مخکې سیلیا ټوکنو کې یا سیلیا مایننګ کې د اکاونټ جوړولو لپاره دا ډول یو لینک مې تاسو ته لومړی کومنټ، واتساپ ګروپ، ټیلیګرام ګروپ ټولو کې ایښی. دا ډول یو لینک ده، تاسو به په لینک کلیک وکوئ. نو ملګرو په لینک به کلیک وکوئ. اوس به موږ ته یو صفحه راوازه شي. سمه ده، لږ به انتظار کوو. دا ډول یو صفحه موږ ته راځي. سمه ده ملګرو. ښه نو دوستانو، کله چې مو په لینک کلیک کړ، دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته به تاسو اوس اکاونټ جوړوئ. اکاونټ جوړولو لپاره 2 سټیپه. ایمیل به خپل ورکوئ او یو کوډ به ورکوئ، ویریفیکیشن کوډ له خپله لیکل شوی. که تاسو ته نه لیکل شوی نو په صفحه یې وینئ، همدغه ویریفیکیشن کوډ به ورکوئ. نو زه راځم دلته لومړی خپل ایمیل ورکوم. مثلا دا زما ایمیل ده، ته به یو کوډ ورکوئ. مثال په ډول زه یو کوډ ورکوم 1 2 3 8 دا کوډ باید ملګرو تاسو ورکوئ. صحیح ده، یا 1 2 3 سمه ده. نو دا ډول یو کوډ چې مو ورکړو ملګرو، را به شئ په کریټ اکاونټ باندې به کلیک کوئ. سمه ده، په دې چې مو کلیک کړ ستاسو اکاونټ سکسسفول راجستر شو، خلاص. نور هېڅ څه پکې نشته ملګرو. ښه نو ملګرو، اکاونټ چې مو جوړ کړ دغه ډول یو صفحه ده. دلته دې کې نور کوم خاص کار نشته دوستانو، صرف موږ به دې کې سیلیا ټوکن مایننګ کوو. مایننګ لپاره دغلته ګورئ یو نښه ده، د څنګ کې په همدې به کلیک کوو. نو ملګرو دلته چې راغلو، دی لومړی له موږ څخه غواړي د خپل اکاونټ ویریفای کړو. دا ګورئ په سور خط لیکلي ویریفای اکاونټ، په همدې باندې به کلیک کړو دوستانو. دلته نو موږ څخه یو ویریفیکیشن کوډ غواړي. دا ویریفیکیشن کوډ زموږ ایمیل ته لیږل کیږي. موږ به راشو هغه ریسنټ ویریفیکیشن کوډ باندې به کلیک کوو. نو اوس زموږ ایمیل ته ویریفیکیشن کوډ لیږل کیږي. زه اوس خپل ایمیل ته دوستانو جیمیل ته چې راغلی، دلته ګورئ دا ډول یو جیمیل تاسو ته راځي سیلیا لخوا، په همدې به تاسو کلیک کوئ. نو دلته اوس دوی موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ راکوي دوستانو. دا ګورئ دا ویریفیکیشن کوډ ده. دا کوډ به کاپي ونیسئ. نو زه راځم ملګرو، همدا کوډ کاپي نیسم. دغه د کاپي مې ونیو. سمه ده، کاپي چې مې ونیو، جیمیل نه ووځئ، بیرته سیلیا ته راشئ. نو دلته به اوس دغه کوډ موږ ورکوو، په دې به کلیک کوو او دا کاپي شوی کوډ به دلته بیرته واچوو. ویریفای اکاونټ باندې به کلیک کوو. اوس به زموږ اکاونټ ویریفای شي. نو دغه د اکاونټ ویریفای شو ملګرو. نو اوس به په دې کې موږ څه کوو دوستانو، موږ به هر 40 ساعت بعد راځو. دغه ګورئ څټک غوندې نښه، همدا به کلیک کوو. دلته ګورئ دایره کې موږ ته لیکلي ماین سیلیا، په همدې به کلیک کوو. دلته ګورئ دوستانو دا ډول یو آپشن تاسو ته راځي. دلته تاسو ته وایي چې 6 ساعتو لپاره مایننګ چالانوئ، 12 ساعته که 40 ساعته. تاسو تل په 40 ساعته باندې به وهئ، ځکه راحت به یو ځل به په ورځ کې په دې کلیک کوئ. نو زه راځم په همدې ماین 40 ساعته باندې کلیک کوم. نو دغه وینئ ملګرو 40 ساعتو لپاره یې موږ مایننګ ولګېد. هر 40 ساعتو کې به راځو، دا به ماین کوو. دومره بلانس یې موږ ته د مایننګ راکړو. نو دغه د دې کارو دوستانو. او څنګه چې مې تاسو ته ویل، لومړی لیول KYC هم راغلی ده. دا ګورئ KYC هم راغلی ده، ما مې خپل اصلي اکاونټ کې کړی ده. نو دلته ګورئ تاسو کولی شئ دلته لیول 1 KYC هم ترسره کوئ چې 15 ورځې فعال وی. تاسو ته KYC راځي، ترسره کولی شئ. نو دغه KYC هم ډېره ساده ده ملګرو. تذکیره، پاسپورټ، داسې کوم څه نه غواړي. ساده یو نمبر او هیواد نوم دغه څیزونه غواړي. نو دغه ته نور ستاسو KYC ترسره کیږي. نو دغه ملګرو سیلیا مایننګ کار او همداشان راځم یو څه نورې برخې هم درته ښیم چې ویډیو هم ډېره اوږده نه شي. راځم په همدې کلیک کوم ملګرو. دلته خو داشبورډ یا همدا عمومي صفحه ده. ماین سیلیا همغه برخه ده چې تاسو باید هر 40 ساعتو کې یو ځل کلیک کړئ. دا خو مې درته ویل KYC ده، 15 ورځې چې مایننګ فعال وساتئ KYC درکوي. کمیونټي کې کوم خاص څه نشته ملګرو، هسې یو معلومات دی. ریفرل برخه نه تاسو کولی شئ ملګري مو انوایټ کړئ او هر ملګري په سر فکر کوم 15 سیلیا ټوکن ورکړئ.
ریفرل لپاره ملګرو را بشي په همدې ریفرل باندې به کلیک کوئ. زه راځم یو ځل بیا کلیک کوم نو دلته ریفرل لینک راجیګ نه کړلو راته او فکر کوم دا اکاونټ مې نوی جوړ کړی نو یو څه چې فعاله شي ریفرل لینک هم درکوي بیا دې ځینې ملګري دعوت کولی شئ. پروفایل آپشن کې ستاسو خپل شخصي پروفایل د ملګرو خاص کوم څه نشته دلته کولی شئ خپل سیلیا اکاونټ کوډ بدل کړئ او دغه مسایل د نور خاص څه نشته ملګرو دې کې. او همداشان دوستانو دغلته کاسټمر سپورټ دې ځای کې د صفحې رنګ بدلولی شئ. دې ځای کې صفحې رنګ شپې حالت ته کولی شئ او دغه ځای کې ژبه د مثلا انګلیسي ژبه هره ژبه مو زړه وي دې ته ورکولی شئ. همداشان ملګرو د دې اپلیکیشن هم په پلی سټور کې شته ځکه دا خو یې سایټ ده نو اپلیکیشن یې هم تاسو کولی شئ له پلی سټور ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ لپاره به موږ مستقیم راشو پلی سټور ته او دلته به سیلیا اپ ډاونلوډ کو. اپ کې به موږ مایننګ کوو. اپ ډېر ښه ده ملګرو د سیلیا اپ را ډاونلوډ کو. اپ ډېر ښه ده دوستانو. دا ګورئ د اپلیکیشن ده نو اکاونټ چې مو جوړ کړ بیا د اپلیکیشن را جوړ کړئ او اپلیکیشن کې مو اکاونټ ته لوګن شئ. کله چې مو ډاونلوډ کړ لاندې ځای به راواز کړئ چې راواز مو کو دوستانو نو دلته په لومړي سر کې مو خپل مغه ایمیل او دلته مو کوډ ولیکئ ډایرکټ مو اکاونټ ته لوګن کړئ. مثال ډول زه راځم مثلا دلته لیکم خپل جیمیل او کوډ نو دوستانو خپل کوډ او جیمیل چې مو لیک راشي په داسې ساین ان باندې کلیک کړئ. ساین ان باندې کلیک کړئ نو اوس مو اکاونټ ته ننوځي. ما دغه کوډ غلط ووهه نو اپس یې ښه ده ملګرو ځکه سایټ کله تاسو څخه ورکي یا هغه وي نو ګورئ اپس یې ډېر راحته ده. اپس او سایټ دواړه یو ډول دي خو اپس یې ښه ده اپلیکیشن یې راحته ده. نو دغه ملګرو د دې کار نور خاص پکې څه نشته څنګه چې مې ولاړ 40 ساعته بعد دغه د چکش نښه وهئ او راځئ دلته مو خپل مایننګ کوئ. نو انشاءالله که چېرته همدا ډول ترسره شول سپټمبر په 30 نیټه به دا لانچ شي. موږ د ویډرا هر څه تاسو ته پر یوټیوب باندې اپلوډ کوو. نو دغه زموږ ویډیو هیله ده د خوښې وړ مو ګرځېدلې. تر بیا مو په خدای سپارم.